د عالم خدای په نامه ناصر ریشا یم. د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د لړۍ و اولې برخې ته ښه راغلاست. نړیوالې اړیکې څه شي دي؟ نړیوالې اړیکې تقریبا یو نوی اکاډمیک ډیسپلین دی چې د اولې نړیوالې جګړې راوروسته مطرح سو او نن د دنیا په تقریبا ټولو پوهنتونونو کې دا مضمون تدریسیږي. د نړیوالو اړیکو اکاډمیک ډیسپلین چې دی خورا ډېر علوم په خپل ځان کې لري یا د ډېرو علومو څخه جوړ شوی دی. په دې کې سیاست، اقتصاد، ژورنالیزم، ټولنپوهنه، حقوق او نور شامل دي. ځکه خو ځینې پوهانو د نړیوالو اړیکو مضمون د بشري علومو لابراتوار بللی دی. د نړیوالو اړیکو مضمون څه شی مطالعه کوي؟ جنګ، سوله، پرمختګ، پر شاتګ و یوه هیواد او یا سیمې ته د دنیا پاملرنه او توجه او یا نه توجه. د دې څخه معلومیږي چې دا ساده مضمون نه دی، ځکه چې د دغه ویډیوګانو د تعقیبونکي د هرې سویې او هرې سطحې کسان دي. ما لازمه وبلله چې دغه سلسله د خورا عادي مسایلو څخه راوموښلومه تر څو چې دا ټوله دوستان را سره ملګري وي. نو نن په دغه اوله برخه کې تاسو ته د نړیوال سیاست او نړیوالو اړیکو یو خورا عمده او مهم ممثل چې هغه د دولت واحد دی در پیژنم. راځئ چې وګورو دولت څه شی دی. دولت اول دوباره به تعریف ته راسو. دولت یو سیاسی او قانوني واحد دی. البته نور تعریفونه هم شته خو موږ به دغه یو په نظر کې ونیسو. دلته به یو فرضي دولت رسم کړو. ښه، اوس نو ټوله معاصر دولتونه چې دي هغه ځان ته خپلې مشخصې لري. اوله مشخصه یې دا ده چې ټول دولتونه ځان ته یو ټاکلی سرحد لري چې په دې سرحد باندې یا په دې سرحد سره د دوی جغرافیه او خاوره معلومه وي. دا معلومه وي چې د دولت د باندې خاوره او ساحه کومه یوه ده او د دولت دننه ساحه کومه یوه ده. دوهمه مشخصه چې ده هغه دا ده چې ټوله دولتونه دایمي وګړي لري چې دلته اوسیږي. طبعا دوی ټوله خوشحاله نه وي، ځینې خوشحاله وي ځینې نه خوشحاله، خو د دې اوسیږي. معمولا د دغه دولت اکثره د دغه ځای تبع وي او دوی خپل مسؤلیتونه لري. مسؤلیتونه یې دا دي چې دوی به قانون مراعاتوي، مالیه به ورکوي، د عسکري خدمت به ترسره کوي او داسې نور. نو دوهمه مشخصه چې ده هغه نفوذ دی. د دولت دریمه مشخصه چې ده هغه دا دی چې ټول دولتونه باید یو مرکزي حکومت ولري. مرکزي حکومت دلته به دا حکومت مرکزي حکومت مسئولیت چیش دی؟ مرکزي حکومت د دغه سرحد په دننه کې د داخلي چارې چې دي دا ټوله سمبالوي. مثلا قانون به جوړوي، قانون به په دا وګړو تطبیقوي، همدارنګه به دا وګړو ته امنیت ورکوي، خیریه چارې به ورسوي. څلورمه مشخصه د دولتونو حاکمیت دی. او خپلواکي ده. حاکمیت او خپلواکي چې ده دا د دولت یوه خورا مهمه مشخصه ده. دا په دې توګه د دولت چې دی د دې معنا څه شته؟ د دې معنا دا ده چې یعنې یو دولت د دننه چاره چې دی په خپله سمبالوي، بل چاته اجازه نه ورکوي چې راسي د دوی په داخلي چارو کې یې مداخله وکړي. البته په پرنسپ کې
ټول دولتونه چې دي هغه د خپلواکه دي او حاکمیت خپل لري، سیاسي او ځمکنی حاکمیت لري. یعنی او دا به په نړیوال سیاست کې تاسې ډېر اورئ چې دولتونه معمولا شکایت کوي چې پلانکی هیواد زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوي یا پلانکی ډله زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوي او دا دوی نه خوښوي. پنځمه مشخصات چې د دولتونو هغه په رسمیت پیژندل دي. په رسمیت پیژندنه په دې معنا چې مثلا که دلته یو بل دولت وي او دا به موږ د ب دولت وبولو، دی وایي راولاړېږي یا دا اختیار لري چې که دا مثلا موږ د الف دولت وبولو چې دا د الف دولت په رسمیت وپېژني. دا په رسمیت پیژندل څه معنا؟ دا په دا معنا چې د ب دولت وایي چې موږ تاسو د یوه سیاسي او قانوني واحد په توګه منو، او معمولا په مقابل کې د الف دولت هم د ب دولت په رسمیت پیژني چې دا و دوی ته یو بین المللي یو نړیوال حقوقي موقف ورکوي. مثلا دواړه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کولی شي او داسې نور دوی ته امتیازات ورکوي. او دا مهم موضوع ده په نړیوال سیاست کې که چیرې یو هیواد یو بل دولت په رسمیت ونه پیژني، دا نو په دې معنا چې یعنې موږ اصلا ستاسې پر موجودیت انکار کوو، موږ دا اصلا تاسې نه منو چې تاسې موجود یاست. شپږمه مشخصات چې د دولتونو هغه دا ده چې د قوې د کارولو قانوني واک دی. دا په څه معنا؟ مثلا په دا دولت چې دی یوازې حق لري چې په دننه خاوره کې د قوې څخه کار واخلي، او معمولا مثلا دوی پولیس لري چې نظم وساتي. یعنی بل څوک یا هره ډله حق نه لري چې راولاړ سي او د قوې څخه کار واخلي. دا یوازې د دولت وظیفه ده چې دا کار وکوي. نو دولت چې دی یو سیاسي او قانوني واحد دی، خپلې مشخصې لري، او د مشخصه دا ده چې خاوره به معلومه وي، ساحه به معلومه وي، په یو سرحد باندې یو مشخص سرحد باید ولري. دوهمه مشخصه دا ده چې باید نفوس ولري او هغه د هغه ځای تابع وي، ورې اوسېږي. درېیمه دا ده چې مرکزي حکومت باید ولري چې د دولت دننه چارې ور وچلوي او وګړو ته خیریه چارې او ور ورسوي، امنیت وساتي، سرحد وساتي. څلورم مشخصه د حاکمیت او د خپلواکۍ ده چې یعنې بل دولت اجازه نه لري چې یا بل دولت یا بله ډله چې په داخلي چارو کې د یو دولت مداخله وکړي. او پنځمه ده په رسمیت پیژندنه ده چې هغه نو بل دولت باید دغه دولت په رسمیت وپیژني چې دا دوی ته هغه نړیوال قانوني یو موقف ورکوي. او شپږم دا وه چې د قوې د کارولو قانوني واک یوازې د دولت کار دی او مسؤلیت یې دی. یعنی یوازې حکومت کولی شي چې اردو ولري، پولیس ولري او دوی د قوې څخه کار واخلي. هر څوک حق نه لري چې توپک په لاس کې واخلي او زه هر څه چې کوم. دا د دولت یوه لنډه پیژندنه. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.